ذكر شپېلې ولې کېږي الله قرآن کې وایي فصعق من في السماوات ومن في الارض پس مکه اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به بېهوشه شي. حدیث کې راغلي د شپېلې چې کله والې کېږي وایي چې کله د اواز شروع شي دا به داسې خوږ اواز وي. وایي روایت کې راغلي دی وایي چې الا اصغى لیته وایي دا انسان به دا خپل دا څټ داسې کوږ کړي د دې شپېلې سره چې کله د اواز شروع شي او ورفع لیته او بیا به د انسان دا څټ داسې اوچت کړي چې دا کوم اواز شروع شو دا سره کوم اواز دی او الله ته د دې پته ده چې دا به څومره وخت اخلي دا شپېلۍ. وایي دا شپېلۍ به شروع شي وایي د انسانانو باندې به هیبت راشي او داسې هیبت به راشي چې د انسانانو نه به زړونه وځي انسانان به مړه شي. او حدیث کې راغلی دی اول چې دا شپېلۍ اوري هغه خلک به اوري چې هغې اوښان خړوبوي نو دغه خلک به دا شپېلۍ واوري او د هغې نه پس به هغه خلک اوري چې دوه کسان او د جامو والی د کپړو والی دا جامه به داسې خوره کړي او په دې کې به دی بخبل مابین کې دا جامه په دې باندې خرڅوي دا جامه به خوره کړي او دا شپېلۍ اواز به شروع شي او خلک به ډوډۍ خوري او د شپېلۍ اواز به شروع شي. د انسانان به مړه شي د دې هیبت د وجې نه. ملائک څومره قوي مخلوق دی ملائک به د دې شپېلۍ د وجې نه او د هیبت د وجې نه هغوی به مړه شي. ټول مخلوقات په ځمکه اسمانونو کې چې کوم زنده سر دي د دې شپېلۍ د اواز د وجې نه به ټول مړه شي او ټول به وفات شي. صرف اسرافیل علیه السلام به پاتې شي. اسرافیل علیه السلام به وایي چې یالله لم یبقى غیري و غیرک یا الله یو زه پاتې شم یو ته پاتې شولې نور هېڅوک نشته دی. وایي الله رب العالمین به اسرافیل علیه السلام ته وایي چې موت ته مړ شه وایي آخر به اسرافیل علیه السلام هم مړ شي. ټول انسانان زنده سر په دنیا کې او په اسمانونو کې دا ټول به ختم شي صرف یو الله رب العالمین به پاتې شي. قرآن کې الله د هغې نه تعبیر کړی کل من علیها فان په دې مخ د ځمکه چې کوم زنده سر دی دا به ټول ختم شي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف د الله رب العالمین مخ او ذات به پاتې شي او نور ټول خلق به ختم شي. الله رب العالمین به دې ټیم کې دا غږ وکړي چې لمن الملک اليوم ای زما بندگان اوس د چا باچهي ده چې په دې دنیا کې ستاسو باچاهانې وي او ځان ته هم باچاهان ویلې اوس باچهي د چا باچهي ده. حدیث کې راغلي ما بین النفختین 40 د دې دوه شپېلو په منځ کې 40 دي. نو ظاهر د روایتونو معلومیږي چې 40 کاله به دا انسانان مړه پراته وي. د هغې نه پس به الله رب العالمین اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي او شپېلۍ به ورله ورکړي چې بله شپېلۍ ووهه